ځکه خطرناک عمل دا دی چې کله الله تعالی یو سائل ستا کور لره واستوي. ډېر ځله کله خو سائل کله سائل نه وي، دا د الله تعالی د امتحان استازی، هغوی په تا باندې امتحان کوي چې ته د زما بنده څه کوي. حکیم الامت حضرت اشرف علي تانوي رحمت الله علیه واقعه را نقل کړې ده. هغه یو مالداره سړی دی، د هغې د یو زنانې سره واده اوس. ما درته ویل چې کومه واقعه زما عقیده دا ده چې حکیم الامت یې را نقل کړي، هغې څه لوی سند بیا زه د هغې واقعې بل نه وینم. حکیم الامت حضرت اشرف علي تانوي رحمت الله علیه وایي چې د یو سړي سره خپله زنانه ناسته ده. زنانه ته هم الله تعالی خوبصورتي او ښایست ورکړی دی او د ده د نوجوانۍ زمانه ده او په کور کې مالداره سړی دی، بهترینه نفقه ورته پرته ده. دی او خپله زنانه په ډېره مینه سره هغه نفقه خوري. دې دوران کې دستي دروازه وټکېدله، یا د سائل ناری سوی چې څه راوړی، یا د طالب ناری سوی چې زیره راوړی، یا د بل مجبوره ناره سو. هغه مالدار سړي چونکې نفقه کې اخته دی او د کور زنانه ده او په خپل شوق باندې دی او د نفقې ډېر وږی دی، نو هغوی ته بره پر دې باندې یو څه غوسه ورله. بره چې ورلی دروازې ته هغه سائل ته یو څو تیزې خبرې وکړي چې تاسو د کوم ځای یاست، راغلي د کوم یاست، ستاسو څه په یو حالت کې سړی نه خلاصېږي. چې هغوی پر خپله لار باندې ولاړی، دی چې رالی د زنانې سره کښېناستی. څه زمانه بعد د ده او د زنانې په مابین کې اختلاف رالی او د اختلاف نوبت در طلاق ورسېدی. هغه زنانه ځینې طلاقه سوه. زنانه د بل مالداره سړي سره نکاح وسوله. چې کله نکاح وسوله نو اتفاق دی بیا یو ورځ دا زنانه د هغه دویم خاوند سره پر نفقه ناسته ده، نو بیا یو سائل دی، یو طالب دی، یو څوک دی، دروازه یې وټکوله. هغه زنانې ورته ودي خاوند ټول زه به ژر یو څه شی وروزغلوم، دا سائل به په ښه شکل جواب کو. زما مخکینی خاوند په ډېر بد شکل سائل جواب کوي، د هغې ورځې څه مې کرکه وسوله، د هغې په وجه باندې زما عقیده دا و چې زما او د ده اختلاف رالی او زه په هغه وجه طلاقه سوی یم. نو که ما ته اجازه یي زه به د سائل په ډېر ښه شکل رخصت کړم، ته ډوډۍ خوره، زه به یو شی وروزغلوم. چې کله هغه زنانې دروازې ته راله، هغه سائل ته څه ورکوي، که ګوري سائل هغه سړی ولاړ دی چې د دې مخکینی خاوند دی، نو هغه زنانې هغه خاوند ته نفقه ورکړله، رخصت یې کړي. چې کله برته رالی، دې خاوند ته وایي عجیبه مې ولیدله چې د کم سړي څه زه طلاقه سوی وم، زما خاوند ولو، هغوی نن د یو سائل په شکل زما دروازې ته ولاړو چې ما نفقه ورکړه. هغه خاوند دویم خاوند ورته وایي زنانې د دې سبب هم ډېره تعجبه درته پیښ کړه. هغه ورته وایي څنګه؟ ورته وایي هغه مخکینی سائل چې ستا کور ته راغلی و هغه بیا زه وم، چې کم سائل اول ځل ستا کور ته رالم هغه زه وم، چې تاسو زه په غلطه اراده باندې رخصت کړم، نن د هغې سزا الله تعالی دې خاوند ته هم ورکړله او د هغې بدله الله تعالی ما ته راکړله. نن ته زما سره پر نفقه باندې ناست یې، هغې غریب نن پر دې دروازو باندې کړېږي. نو زما عقیده دا ده چې کومه ورځ پر هغه فقیر باندې الله راوستلی، هغې سره د میلمه په نظر ورته کتل، د هغې سره احسان کول او هغې په ښه شکل د خپله کوره رخصتول. نه معلوم چې د الله تعالی فیصله څنګه وي، که چیرې ستا د خولې څخه هغې ته یو تیزه خبره ووځي، نه معلوم چې الله تعالی په هغې باندې څومره ناراضه کیږي او الله تعالی د هغې د ناراضګۍ په خاطر باندې حالات پر انسان څومره د بدلون راولي. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام به همیشه دا دعا غوښته، اللهم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور، یا الله د ښه حالت راوستلو څه وروسته مې بیا د بد حالت څخه محفوظه کوي. لیکن زموږ اسلامي تعلیم عجیبه دین دی، معتدل دین دی. بعضې وخت کې د سائل عادت جوړ سوی، هغې تا په دکان کې یو څاڅکی نه پرېږدي، سهارم را روان دی، غرمم را روان دی، هغې تا په کور کې یو ګړی نه پرېږدي. نه زموږ شریعت کې چې د سړي زندگی د هغه سائل څخه تنګه سي، نه بیا په شریعت کې دا اجازه شته چې هغه سائل ته سړی جواب ورکړي چې دوباره بیا زما در دکانه مه راځه، زه ستا د راتګه څه زیریږم، زما ته تکلیف دی، دوباره زموږ در کوره پورې مه راځه، زموږ د کور ته ستا د راتګ په خاطر باندې تکلیف دی. نو بیا هغه سائل سړی د خپله کوره جوابولی سي. خو ما درته وویل زموږ دین ډېر معتدل دین دی.